ستاسو ورور مختیار ساګر. ګرانو کتونکو دا وخت د ضلع شانګلې ملکخیل کوټکي سره تعلق لرونکي وقاص احمد سره موجود یم، کوم چې میډیکل ټیسټ پاس کړی دی او په 200 نمبرو کې 180 نمبر یې هغه حاصل کړي دي. نو د هغه سره په دې حوالې سره خبرې کوو چې آیا هغه په دې ټایم کې څه فیل کوي. نو د هغه سره په دې حواله باندې خبرې کوو. وقاص احمد دا راته ووایه تا چې کوم ټیسټ پاس کوو په هغې کې په 200 کې تا 180 مارکس حاصل کړو، د هغې په حوالې سره به تاسو څه ویل غواړئ؟ زه خو د ټولو اول خپل د رب ډېره شکریا ادا کوم چې هغه د دې قابل کړم او ما له دومره دغه راکړو چې ما به ټیسټ پاس کړو. دې نه وروسته زه خبره کوم چې د دې ټول زما د پاس کېدو زما د پوزیشن د دې ټول کم کریډټ چې دی هغه زما ټیچرس دي، هغه موږ سره ډېر زیات محنت کړلی، هغه موږ همیشه سپورټ کړي وو، هغه موږ له ډېر زیات لکه مطلب سپورټ راکړلی، د هغې وجه موږ دې پوزیشن ته رارسېدلي وو. دې نه علاوه زما مور او پلار، زموږ رشته داران، زموږ د مشرانو، زموږ د خپل خپلوانو د دې دعاګانو چې دې مقام ته زه رارسولی یم، زه د الله پاک ډېر زیات شکریا ادا کوم. دا راته ووایه تاسو کوم خپل تعلیم ابتدایي تعلیم چې دی هغه د کوم ځای نه حاصل کړی دی، د هغې په حوالې سره موږ ته ووایه. ابتدایي تعلیم ما خپل کلي نه حاصل کړی دی. د ټولو اول ما داخله په ګورنمنټ پرایمري سکول نمبر 1 ملکخیل کوټکي کې واخیسته. د هغې نه ما پرایمري ایجوکیشن نه وروستو زه های ایجوکیشن چې ما ګورنمنټ های سکول کوټکي نه کړلی. د هغې نه وروستو ما دلته 8 پاس کړو، نو د 9 10 یعنې د میټرک دپاره د سینټینر سکول ته ما خپل ټرانسفر وکړو. د سینټینر سکول کې ما لا ډېر زیات سپورټ راکړی شو او ډېر زیات استادان موټیویټډ کړم. 9 10 کې الحمدلله زما فرست پوزیشن راغی. د 10 کې 1007 مارچ نه وروستو ما ایډمیشن چې دی په ګورنمنټ ډګري کالج منګوره سوات کې واخیسته. ګورنمنټ ډګري کالج منګوره سوات کې موږ ته ډېر زبردست سټاف میلاو شو او موږ ته ډېر زیات مطلب ښه سپورټ یې کړو، موږ ته ښه ایجوکیشن راکړو. د هغې نه وروستو ما په FFC کې 993 مارکس واخیسته، یعنې 993 مارکس ته ما راغله. نو زه ښه موټیویټډ شوم او ما د ټیسټ لپاره ښه تیاری وکړو. نو الحمدلله تاسو وینئ چې هغه ټیسټ کې زما ښه مارکس راغلي. دا راته ووایه وقاص احمده چې تاسو کوم د خپل سبق چې کوم د دې سره چې کوم شوق دی کوم محنت و دا تاسو د ابتدایي نه شروع کړی او که نه آیا تاسو اوس بیا وروستو محنت او دا شروع کړو؟ زه به تاسو دا دومره ووایم چې زما د وخت نه خپل سکول د سټډي سره ډېر زیات شوق و. زه چې کله ماشوم وم نو زما په خپله طور طریقې یا هغه چې دا د نور ماشومانو لږ جدا و. د نور ماشومان داسې جدا و چې مطلب زما لب او فرینډز او دې سیټ ته زما ډېر رجحان نه و. زما خپل سټډي سره کار و چې ما به مطلب د کور نور څه کار کوو، هغې نه به عموما ځان لرې ساتلو کوشش کوم چې زه خپل سټډي وکړم او د خپل ماحول ښه وساتم. نو الحمدلله هغه چې زه بیا مخکې ورو ورو تلم نو ما ته د سټډي ښه فایده معلومېده او زه ښه موټیویټډ کېدم او ښه ما د سټډي سیټ ته لاړم. نو الحمدلله نن دا نتیجه ده. وقاص احمده دا راته ووایه چې انشاءالله زموږ تا سره نیکې هیلې او دواګانې دي چې ته په راروان وخت کې یو ښه او تکړه ډاکټر جوړ شي. نو آیا که موږ سوچ وکړو نن سبا د ډاکټرانو چې کوم پیسونه دي په هغو باندې د غریب خلکو پیرنه راځي، نو آیا تاسو په خپل زړه کې څه دې لپاره ووایئ؟ چې زما د شروع نه په زړه کې دا یو ارمان و چې زه به میډیکل فیلډ ته ځم. میډیکل فیلډ چایس ما ولې کړلی ځکه چې فیلډس خو ډېر سیوا دي، خو میډیکل فیلډ چایس پکې ما ځکه وکړو دې کې سروس اف هیومینټي مطلب د انسانیت خدمت موقع تاسو ته میلاویږي. او بل نن سبا تاسو دا خبره وکړه پیسونو متعلق، نو دا هم زما په زړه کې یو قسمه زما جذبه ده، زما یو ارمان دی چې زه داسې وکړم چې مطلب زما دا کم خدمت چې دی هغه زما لپاره د یو قسمه د دعا سبب جوړ شي، نه کې چې سبا لپاره ماته سړی ووایي چې دا یو قسمه قصابي دی. ځکه چې عموما خلک وایي چې ډاکټران قصابتوب کوي. نو زه به انشاءالله له خدای نه دا امید ساتم چې ما له دومره یو دغه راکړي چې توفیق راکړي چې زه د انسانیت خدمت وکړم، د غریب عوام خدمت وکړم او د ډېر ظلم او دې نه ځان وساتم. وقاص احمده دا راته ووایه تا موږ سره د خپل ژوند په حوالې سره هم خبرې وکړې، کوم را روانې ارادې چې دي د هغې په باره کې هم تا موږ سره خبرې وکړې. دا راته ووایه چې کوم دا سټوډنټان چې دي کوم ستا ملګري چې دي کوم را روان نسل چې کوم دی هغو ته به څه پیغام ورکول غواړي؟ زه به هغو ته دا پیغام ورکول غواړم چې خپل ټایم قیمتي کړئ، ځکه چې ټایم یو پیر لاړ شي دا دوباره نه راځي. ټایم چې څوک ټایم له دوکه ورکوي نو ټایم هغو له دوکه ورکوي. زه به تاسو دومره ووایم چې نن سبا کوم سوشل میډیا ده یا پبجي گیمز دي وغیره وغیره دې کوم ینګ نسل چې دی هغه تباهۍ طرف ته روان دی د هغې د وجې. نو که څوک غواړي چې زه کامیاب شوی زه مستقبل کې ښه فیلډ ته لاړی نو هغه بالکل ځان د دې قصو نه لرې وساتي او دا به انشاءالله د دوی لپاره ډېره کامیابۍ خبره ده. ډېره مهرباني. نن د وقاص احمد سره چې کوم زموږ انټرویو وه نو د هغه د ژوند په حوالې سره هم موږ د هغه سره خبرې اترې وکړې، د هغه د مستقبل په حوالې سره هم موږ هغه سره خبرې وکړې. نو امید لرم چې ستاسو به دا انټرویو